سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. موږ ځینې مباحث په دې خپل موضوع کې راټول کړي دي چې ستاسو قدرمن حضور ته به وړاندې کړو. په هغه کې به د سیکولریزم په پیژندنه باندې، د هغوی په تاریخچه او پیدایښت باندې، او همداشان چې کوم هغه ډولونه د هغوی په دې دوران کې تشکیل شوي دي او د هغه په څنګ کې چې دیموکراسي او سیاسي اړخ راځي هماغه به هم وي، او همداشان د اسلامي شریعت په رڼا کې د دې حکم، او همداشان او دلته که موږ تاسې لیدلي وو تر ډېره پورې هغه معیار د حق اکثریت ګرځولی. په دې باندې به څه ناڅه خلص هغه بحث سره کوو چې نه د تاسې وخت ډېر ضایع شي او پروګرام هم په خپل وخت باندې پای ته ورسېږي. په دې کې لومړی بحث چې موږ تاسې کوو هغه دا ده چې سیکولریزم دا څه ته ویل کېږي. دا سیکولریزم په خپله باندې د لاتیني ژبې له سیکولر کلمې څخه واخیستل شوې ده. په لغوي اصطلاح لغوي معنا چې د دې ده هغه دا ده چې د بېدیني، لادینیت او دنیویت په معنا سره ده. د سیکولر کلمې خپله اصلي معنا دا ده چې د بېدیني په معنا ده، د لادینیت په معنا باندې ده او د دنیویت په معنا باندې ده. خو په عربي ژبه کې د دې لپاره د علمانیه کلمه کارول کېږي، او دغه ځینې سیکولران له دې نه بیا دا استفاده کوي چې وروسته به راسو دوی دغه د ځینو اهدافو لپاره تغییر د اسماو کوي. نو دلته دوی د علمانیه کلمه په دې خاطر باندې کاروي چې دغه لادینیت او بېدیني دا خو په مسلمانانو باندې که په همدې نوم څه ورته معرفي کړو دا خو نه مني، ځکه لادینیت د هیچا ضمیر نه اخلي، بېدیني د هیچا ضمیر نه اخلي، دنیویت د هیچا ضمیر نه اخلي. نو دوی د عربي ژبې کې دې لپاره د علمانیت کلمه وضع کړې ده، او همدا د سیکولریزم اطلاق په همدې علمانیه باندې کوي، او بیا دا له علم څخه ماخوذ بولي. او حال دا چې د سیکولریزم او د علم ترمنځ ډېر لوی واټن موجود ده. او په دې کې یو بل شي ته هم اشاره کوي که موږ تاسې عمیق فکر ورته وکوو چې دلته دا یو فکر وړاندې کوي مسلمانانو ته چې دا اسلام خو نعوذ بالله من ذلک له علم سره په ټکر کې ده، او دلته علمانیت چې ده دا د علم سره تړاو لري. او حال دا چې علمانیت په ټولو لغوي مشتقاتو سره دا د علم سره کوم تړاو نه لري، معنا یې بېدینیت، لادینیت او دنیویت ده، او په همدې معناو سره په هغه قاموسونو د ژبو کې رانقل شوی ده. نو دا هغه د سیکولریزم لغوي معنا او تحقیق و. د دې ترڅنګ د سیکولریزم هغه اصطلاحي معنا یا اصطلاحي کوم موارد چې دی په ځان کې داخلوي هغه دا ده چې د دین بیلوالی له ټولو جوانبو د حیات نه، یعنې دین باید له ټولو جوانبو اړخونو د ژوند نه، که هغه سیاسي وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه اخلاقي وي، که هغه اجتماعي وي، که هغه هر ډول میدان وي چې هغه د ژوند پورې تړلی وي، دین باید له دې ټولو نه څه وي؟ لرې وي. دین باید د ژوند په دې ټولو اړخونو کې په ټولو هغه طرفونو کې داخل ونه اوسي. اما دلته وروسته به موږ تاسې بیا دې ته اشاره وکړو چې دوی بیا په خپله دوه لارې راغلي دي، دوه ډلې خلک راغلي دي د سیکولریزم کې. نو اصل مفهوم هغه صحیح اصطلاحي مفهوم یې دا ده چې دین باید په ټولو جوانبو د ژوند کې د دنیا کې دا باید موجود نه وي، که هغه سیاسي برخه وي، که هغه اخلاقي برخه وي، که هغه اقتصادي برخه وي، او که نور اجتماعي برخې وي، دې کې باید دی داخل ونه اوسي. او یا هم دایره المعارف همدغه د بریتانیې دایره المعارف په دې باندې داسې قول کوي چې سیکولریزم هغه اجتماعي خوځښت ده چې د خلکو هغه تمرکز په آخرت باندې دا رااړوي، یوازې او یوازې تمرکز په دنیا باندې کوي. دا معنی چې د خلکو هغه تمرکز له هغه مثال هغه مقصودي شی چې آخرت ده، او موږ تاسې د هغه لپاره یو ځان ته مثال هغه مسیر ټاکلی وي تر څو هلته کامیاب سو. نو دوی وایي چې دغه د خلکو راړول له آخرت نه یوازې او یوازې تمرکز په څه باندې موجود واوسي؟ په دنیا باندې. دا په خپله باندې د سیکولریزم په معنا باندې ده. دا د بریتانیې دایره المعارف په همدې ډول باندې تعریف کړی ده. له هغه وروسته دا څنګه پیدا سو او څه وخت پیدا سو، لاملونه یې څه شی وو؟ موږ تاسو ته دا نکته ډېره مهمه ده چې سیکولریزم ولې ایجاد سو، لاملونه یې څه شی وو. سیکولریزم په لنډ ډول به داسې ووایو دا تقریبا په 1909 میلادي کال کله چې د فرانسې د ازادي تر نامه لاندې انقلاب بریالی سو، له هغه وروسته یې په اروپا کې سیاسي وجود اختیار کړی ده. خو دا د دې نه مخکې څه لاملونه موجود وو. هلته داسې و چې په اروپا کې کلیسا د یو ظلم او د استبداد ټغر خور کړی و. هر چا چې به یوه ادنه نظریه هم وړاندې کړله هغه به د کلیسا په وړاندې باغي بلل کېده، هغه ته به د کفر ټاپه پرې لګول کېدل او هغه به شکنجه کېده، سوځول کېده، په بندیخانه کې به لوېده، د اعدام تر حده پورې به رسېده. په زرګونه دوی خپل هغه کسان چې د تجربوي علومو برخه کې به ګام ایښود
هغه به دوی داسې د کلیسا پاپانو مشرانو به دا خبره کوله چې دا له کلیسا سره په ټکر کې ده، د هغوی په وړاندې به اقدام کاوه، په یو نه په یو نوع باندې به هغه له دې میدان او صحنې نه لرې کاوه. بالاخره د اروپا خلک ډېر زیات په تکلیف کې سو، ډېر په هغه مشقت کې سو چې یوه ادنه خبره به وکوله، د پاپ او د کلیسا د مشر خبره به دا هغه خبره وه لکه وحی چې ورته نازلېږي، بس په هغه کې به هېڅ خبره بیا چا نه سوی کولی، ولو که ډېره ښه خبره هم وه چا یې په مقابل کې خبره نه سوی کولی. نو بالاخره د همدغه تکلیفونو کړاوونو په خاطر باندې چې په دوی باندې راتلل او دلته په څنګ کې مسلمانانو په اندلس او نور اسلامي تمدن مراکزو کې د همدې تجربوي علومو یو فراخ مرکزونه موجود وو او هلته د اروپا خلک راتلل او د علوم هلته خورېدل. دوی له دې نه د یو نوښت فکر واخیستل، دوی له دې نه د یو تمدن فکر واخیستل، ویل چې موږ خو په یو توره تیارکۍ کې پراته یو چې دلته یوه خبره وکړو هغه د کلیسا لخوا بس له ټکر سره مخامخ شي او هغه خلک له منځه ولاړ شي. کله چې دغه فکر ورو ورو وده وکوله او هلته د کلیسا هغه ظلم او استبداد او هغه تحریف سوی مسیحیت چې دوی پلي کاوه چې هېڅ هغه د ژوندانه لپاره دوی تګلاره پکې نه لرله او نه داسې د ژوندانه ښه منظمه تګلاره پکې موجوده وه، بلکې له تجربوي او عقلي علومو سره په ټکر کې وه. نو په پایله کې دا خلک مجبور سو او د دې کلیسا په وړاندې بغاوت وکوه او بالاخره د کلیسا څخه ازادي ترلاسه کړله. په دې وخت کې دغه تاریخي تاریخ لیکونکي دا خبره کوي چې د خلکو په داسې یو انداز باندې له دې کلیسا نه چې ازادي ترلاسه کوله داسې فرار یې وکول لکه هغه قفس کې چې یو مرغه موجود وي او هغه داسې هوا ته فرار وکړي، داسې یو حالت کې. نو نور هلته بیا دوی ته دین و نه داسې بل یو شی و چې دوی لاس پر نیولی وای، بلکې دوی په همدغسې ډول فرار وکړه او دلته یې له یوې منصوبې مقولې چې عیسی علیه السلام ته وه له هغې نه هم استفاده وکوله چې څه چې د الله دی هغه د الله دی، څه چې د قیصر یعنې پاچا دی، دوی پاچا ته د قیصر خطاب به کوو هغه د قیصر دی، پاچا به د الله په کارو کې کار نه لري او الله جل جلاله به د پاچا په کارو کې کار نه لري. همدې مقولې باندې هم کار وکول. بالاخره همغه اوس دلته د سیکولرزم نظریه ایجاد شوه او دلته یو بل مهم علت دا هم و چې د خلکو ته هېڅ الهي دین په صحیح ډول نه و رسېدلی. څنګه چې هغه د الهي دین هغه مفهوم و، څنګه چې هغه د الهي دین احکام و هغه دوی ته په صحیح ډول نه و رسېدلی، نو بناء دوی په ذهن کې په دې باندې قناعت حاصل کړو چې دا دین باید د ژوند په چارو کې چې ونه اوسي دخیل ونه اوسي. که چا په فردي توګه ورسره رابطه ساتله هغه ښه خبره ده، که نه باید په دین سره په دې نورو امورو کې باید اړیکه ونه لري. له دې وروسته د دوی هغه دوه صورتونه چې یو له بل نه قبیح دي او بد دي هغه منځته راغلل. په دې کې لومړی هغه صورت و چې دوی په کلي ډول باندې له دین نه انکار وکړو، د الله له وجود نه انکار وکړو، له مغیباتو نه انکار وکول او ویل هغه څه چې په سترګو باندې محسوس دي هغه قابل دي قبول دي، څه چې په سترګو نه محسوسېږي که الله جل نعوذ بالله من ذلک، که ملایکه دي، که نور موږ تاسو په آخرت یا په نورو باندې عذاب قبر او په نورو شیانو باندې ایمان لرو، دا ټولو مغیباتو نه دوی منکر سو او ویل چې دغه موږ مثال د ژوند په ماده فرستي باندې مثال هغه دوی عقیده جوړه کړله او دلته دا خبره به هم کوله چې وما یهلکنا الا الدهر، موږ مثال نه هلاکوي یا نه ځو له منځه مګر دا زمانه د تغییر او تبدیل راولي په موږ باندې. نور په دې کې کوم نعوذ بالله من ذلک الله جل جلاله خالق تصرف نه لري او نه موجود ده. دغه نظریه د کمونیزم او الحاد په ډول باندې راڅرګنده شوه. دا د کمونیزم او الحاد په ډول راڅرګنده شوه. دا اصل کې د سیکولریزم دوه خاکونه دي، یو د کمونیزم او الحاد په ډول باندې راڅرګند شو او چې د الله جل جلاله او مغیباتو په انکار باندې ولاړه نظریه وه، او دوهم او دا اړخ چې و دا کمزوري و مسلمانانو ته د دې خطر، ځکه دغه نظر باندې تر هغه مسلمانان نه سوای اخته کېدلی تر څو پورې چې مسلمانان له خپل دین نه وای وتلي او له خپل دین نه خلک په اسانه باندې نه وځي. یعنې دلته به یارې لادینیت ته تلي، دلته به یې الحاد ته تلي، ارتداد ته به تلي، بیا به دا نظریه خپلوله. نو ځکه د دې خطر دومره ډېر نه و مسلمانانو ته لکه څنګه چې د دویمې نظریې خطر و. دوهمه نظریه چې کومه وه او یا دوهم صورت د سیکولریزم چې کوم منځته راغی هغه دا غیر ملحده سیکولریزم ورته ویل کېږي او دا هغه و چې په دې کې د الله جل جلاله له وجود نه مطلق انکار ونه سو او نه د نورو مغیبات نه مطلق انکار سو. ویلی چې که یو څوک په دین باندې عمل کوي، یو څوک له دین سره ربط ساتي، دا د په هغه فردي شکل باندې ربط ورسره وساتي، دا د څه وکوي په فردي شکل د ربط ورسره وساتي، ولې په ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او اقتصادي او اخلاقي اړخ کې د دین سره ربط موجود نه اوسي، هغه کې باید دین داخل ونه اوسي. یوازې او یوازې د فرد او د الله ترمنځ اړیکه که یو څوک شخصي پالي صحیح خبره ده، ولې په ټولنیز او اقتصادي او په سیاسي او په دغه اجتماعي اړخونو کې باید شی ونه اوسي داخل ونه اوسي. او دا تر هغه لومړني نه هم خطرناک و، ځکه په دې کې مسلمانان له خپل دین نه خلاصېدل، خو په داسې شکل باندې عوام د مسلمانانو خو په دې نه پوهېدل چې په دې کې هغه مهم شیان چې هغه به وروسته راسي موږ تاسو ته چې هغه د الله جل جلاله حاکمیت او نور هغه مهم عقیدوي مسایل دي، په هغه باندې دلته رد و او دلته هغه د اسلام جامعات ته مثال تاوان و،
هغه د اسلام ټولنیز نظام ته تاوان و، د اسلام نورو نظامونو ته تاوان و. دلته یوازې تمرکز دا و چې که یو څوک رابطه ساتي هغه له الله سره په شخصي توګه رابطه وساتي، ولې په اجتماعي توګه دې ورسره رابطه نه ساتي او نه د ژوند په امورو کې له هغه سره څه کوي داخل واوسي. له هغه وروسته دغه اړخ چې کوم د سیکولریزم دویم اړخ دا و خطرناک هم اړخ هم و، د دې سره د دې پیداوار په سیاسي برخه کې دیموکراسي وه. دیموکراسي منځته راغله او دا د دې سیاسي نظام و. د دې سیکولریزم هغه سیاسي اړخ ده، دیموکراسي د سیکولریزم هغه سیاسي اړخ ده. دلته هغه نظام چلوي په خلکو باندې، دلته هغه نظام اډانه او چوکاټ دوی تشکیلوي او هغه د دیموکراسي په بڼه باندې تشکیلوي. په دې کې دیموکراسي به تاسو ته خپله معلومه وي چې په لغوي ډول باندې دا له دوو کلمو څخه اخیستل شوي چې ډیمو او کراس یا ډیمو او کراتوس الفاظو باندې راځي، مختلفو الفاظو سره، چې ډیمو په معنا د ولس او کراس په معنا د حاکمیت سره ده، چې ترکیبي معنا یې د ولس حاکمیت بلل کېږي. او د دې اصلاحي تعریف چې دوی کوي هغه داسې تعریف کوي چې د خلکو حکومت د خلکو لپاره په خلکو باندې، دا درې کلمې کاروي، د خلکو حکومت د خلکو لپاره په خلکو باندې، دا د دیموکراسي تعریف کوي. یعنې دا معنا دلته به هغه قانون هم د خلکو لخوا جوړیږي، دلته به حاکم هم د خلکو لخوا ټاکل کیږي او دلته به فیصلې هم د چا لخوا کیږي د خلکو لخوا کیږي. دا هغه خطرناکې جملې دي، دا هغه خطرناک هغه تهداب نړول د اسلام دی. په دې ساحه کې وروسته بیا راځو اشاره ورته کوو چې د خلکو حاکمیت د خلکو لپاره په خلکو باندې، دا معنا چې قانون به هم خلک جوړوي، حاکم به هم خلک ټاکي او فیصلې به هم خلک کوي. په دې کې وروسته نواقصو ته راځو ځکه هغه دا شیان په عقل باندې ولاړ دی او عقل په خپله باندې قاصر ده، هغه اندازې ته نشي رسېدلی لکه څنګه چې الله جل جلاله وحی نازله کړې ده او د ټولو انسانانو لپاره یو جامع طریقه لارښود رالیږلی ده موږ تاسو ته. دلته د دې لپاره بیا داسې قیود هم موجود نه و چې په دې د شروطو باندې به دغه کارونه کېږي، بلکې په مطلق ډول باندې په همدې ډول که قوانینو ته څوک ټاکل کېده هم د یوازې اکثریت په اساس به راتله، که قانون جوړېدو هم یوازې د اکثریت په اساس به جوړېدو، که فیصلې کېدې هم یوازې د اکثریت. نور معیارونه وو، نه هغه اصول وو، نه پوهه او نه علم، دا معیارونه په نظر کې نه وو، بلکې هغه پارلمان اوس عوام الناس نه جوړ او بیا به هغوی فیصلې کولې. دلته دغه دیموکراسي بیا په خپله اډانه کې په دوو مهمو بنسټیزو اصولو باندې ولاړه ده. یو سیادت یا اعلی حاکمیت ورته ویل کېږي او دوهم چې د هغه د حقوقو د ازادۍ اصل ورته ویل کېږي. دا دوه بنسټیز نور مسایل هم پکې موجود دي، خو دا دوه شیان چې دي هغه بنسټیز شیان پکې موجود دي چې په دې باندې دوی اساس ولاړ ده. که دا پکې لرې سي بیا دیموکراسي نه پاتې کېږي، بلکې دوی چې دیموکراسي رامنځته کړي دا دوه اساسونه ورته ایښي دي. یو په هغه کې سیادت یا اعلی حاکمیت، سیادت یا اعلی حاکمیت دا به د چا سره وي؟ له ولس سره وي. او د سیادت یا اعلی حاکمیت یا علیا حاکمیت تعریف دا ده چې هغه مطلق علیا سلطه ده چې یوازې او یوازې هغه ته پر اشیاء او افعالو د حکم صادرولو اختیار حاصل وي، واک حاصل وي. یعنې که په یو شي باندې حکم کوي، یو کار سرته رسېږي، یوازې همغې سلطې ته د دې اختیار حاصل وي چې په دې باندې هغه حکم او فیصله وکوي. یا هغه د امر او نهي هغه سلطه ده چې نه ورسره په څنګ کې بله داسې سلطه موجوده وي او نه ترېنه فوق داسې بله سلطه موجوده وي، دې ته حاکمیت ویل کېږي، اعلی حاکمیت ورته ویل کېږي. او دا په جمهوریت کې، په دیموکراسي کې دا اصل و چې باید اعلی حاکمیت دا د چا لپاره ثابت وي؟ د ولس لپاره ثابت وي. موږ تاسو به وروسته راسو د اسلامي شریعت په رڼا کې به وڅېړو چې اعلی حاکمیت چا ته ثابت ده؟ الله ته ثابت ده او که ولس ته ثابت ده، او په دې سره انسان کومې مرتبې ته رسېږي. نو دا هغه د دوی لومړی برخه وه چې د اعلی حاکمیت برخه وه او دا یې ولس ته ثابتوه. دوهمه د حقوقو د ازادۍ اصل و. د حقوقو د ازادۍ اصل ډېر ښه نوم ده، ازادۍ او استقلال خو ډېر ښه نوم ده، ولې دلته یو شی ده په عموم کې به یوه قاعده د کفارو هغه څوک چې د مسلمانانو په وړاندې له فکري جګړو نه کار اخلي درته ووایم، او دا د الله جل جلاله په قرآن کریم باندې ثابته ده. هغه دا ده چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې د آدم علیه السلام په کیسه کې ذکر کوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. دا خبره کېږي. په دې کې یو مهم اساس دا ده کله چې دښمن او کفار د ما او تا په وړاندې دا د شیطان له وخت نه راشروع ده چې آدم علیه السلام سره دښمني پیل کړې ده، کله چې د ما او تا په وړاندې له فکري جګړې کار اخلي تغییر د اسماو به کوي، اسم به یو وي حقیقت به بل وي، شی به کوي تغییر د اسماو به کوي، او په تغییر د اسماو سره به بیا دا خلک او په اسلامي ټولنه کې خپل نفوذ کوي، ولې په خپل اصلي نوم باندې په خپل اصلي حقیقت په اسلامي ټولنه کې بیا هغه شی نشي کولی، نفوذ نشي کولی. نو یو مهم شی دا ده چې دوی به چی کوي؟ تغییر د اسماو کوي. دا د الله په قرآن کریم باندې دا خبره ثابته کړې، ځکه چې کله شیطان علیه لعنه دا د آدم علیه السلام اړوند مثال هغه یوې خلاف اولا کار ته مثال تشویق او د الله جل یو امتحان پرې راغی
او په هغه کې بیا پاتې راغی. خو دا بیا معصوم دي د موږ تاسې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې یوازې خلاف اولا کار ترې نه وسو. نو هلته ده له دې دسیسې کار واخیسته، آدم علیه السلام ته دا خبره وکوله او بیا هوا ته چې دغه ونې نه چې تاسې دغه د غنم دانه له دې نه الله نه یاست منع کړي، مګر د دې په خاطر باندې منع کړي یاستئ چې یا له تاسې نه ملایکه جوړ سي او یا تاسې همیشه په دې جنت کې واوسئ. یعنې هغه شجره هغه ونه چې مثال په هغه سره خلاف اولا کار سرته رسېده، هغې ته یې نوم د دې ورکړي چې یا به ته پرې مثال د ملایکو په جمع کې راځي او یا به همیشه هغه د تا دخول او همیشه والی به د چېرته راځي؟ په جنت کې راځي. دلته یې هغه اسم تغیر ورکړو. نو بنا دا له دې مسلې سره ما دا خبره بیان کړه چې د حقوقو د ازادۍ اصل ازادۍ خو ډېره مهمه ده، حق خو ډېر مهمه ده. په اسلامي شریعت کې ازادۍ ته هم یو خپل مقام ورکړل سوی، حق ته هم خپل مقام ورکړل سوی. دلته دوی د بیان ازادي تر عنوان لاندې، دلته دوی د ښځو د ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د شخصي ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د سیاسي ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د عقیدوي ازادۍ تر عنوان لاندې دغه مفاهیم وړاندې کوي. د دې خطرناک عواقب څه دي؟ خطرناک عواقب دا دي که د بیان د ازادۍ مفهوم د دوی ده په اسلامي شریعت کې ټولو بهترینه د بیان ازادي موجوده ده. دا په بل هیڅ نظام کې موجوده نه ده. هغه دا چې خپل چوکاټ او محدوده لري، د دې به نه وځي. کله دې ووتې خو د یو بل چا په ناموس باندې د یو بل چا په عزت باندې تیری کوي او تجاوز کوي. دا خو نه درته روا چې د خپل ځان لپاره د بیان د ازادي. یو ورځ مې یو کتاب کوت د افغانستان کې د ژورنالیزم بهیر په هغه کې د محمود طرزي قول راخیستی و او دا خبره یې کړې وه چې قلم دا په دې باندې مکلف نه دی چې مثال چې هغه تر حق پورې مثال محدود کړلی شي، بلکې قلم باید لیکل وکړي که هغه حق وي که نه حق وي. دا د دوی هغه د سیکولرزم د سرلارو په افغانستان کې د هغوی قول ده چې قلم باید محدود نه وي تر دې پورې چې هغه د یو حق لیکنه وکړي، بلکې قلم باید لیکل وکړي که حق وي او که نه حق وي. نو دلته د بیان ازادي دا چې په اسلامي شریعت کې د بل چا باندې به مثال تجاوز به نه کوي، تهمت به نه پیتړي، بلکې یو حقیقت به وایي او د چا هغه رسوایي به نه کوي، بلکې د خیرخواهي په نیت په یو چا ته خبره کوي. همداشان د عقیدوي ازادي خبره دلته کېږي. عقیدوي ازادي خو په اسلامي شریعت کې دا ده چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې حتی اهل ذمه خلک ژوند کولی شي. ولې عقیدوي ازادي دا نه ده چې دلته بیا تفاوت د مسلمان او د کافر نشته، دلته تفاوت د مثال د ملحد او د مسلمان نشته، دلته تفاوت د هغه د سیکولر او د مجاهد نشته په اصطلاح باندې. عقیدوي ازادي دې ته نه ویل کېږي. عقیدوي ازادي یوازې که تاسې پام کړی وي د یهودیت تر چتر لاندې نور ادیان او د هغوی هغه پیرویان ژوند نشي کولی او نه دی دا هغه ورکوي. ولې اسلامي شریعت اهل ذمه خلکو ته هم خپل هغه چوکاټ کې او حدودو کې هغه ازادي ورکوي، هغوی په خپل دین باندې پرېږدي. خو دلته د دوی له عقیدوي ازادي څخه مقصود دا دی چې که هر څوک غواړي که نن مسلمان وي کولی شي سبا کافر سي، کولی شي بله ورځ مثال الحاد ته ولاړ سي، بله ورځ بل نظریې ته ولاړ شي، په دې باندې به څوک شي نه لري، کار نه لري. همداشان سیاسي ازادي وایي دلته باید موجوده وي. دا سیاسي ازادي کې نه ده که یو څوک هر ډول نظریه خپلوي، که هغه د سیکولریزم یا کمونیزم یا بل نور نظریه خپلوي، او دلته له دې نه هغه سیاسي پلورالیزم هم تشکیلوي چې هغه مختلف احزاب سیاسي جوړوي چې بیا یو له بل سره په یوه مسله باندې اتفاق د دوی نه راځي. دا د دوی د همدې ازادیو تر عنوان لاندې تعبیرېږي. همداشان دا نورې ازادي د حقوقو د ښځو د حقوقو ازادي یا په اصطلاح د ښځو ازادي یا شخصي ازادي. شخصي ازادي ته کولی شي چې هر ډول ناروا کار سرته ورسوي، تا به څوک نه راګرځوي. که ته خدای دې وکړي چې هر ډول یو بد کار او بد پیل وکړي په دې ټولنه کې هر ډول فحشه خوره کړي، تا ممانعت څوک نشي کولی. نو دا خو ازادي نه بلل کېږي او نه دغه هغه اصول دي چې هغه د انسانیت د ترقۍ او د خلاصون لپاره راځي، بلکې په دې سره انسانیت هغه د انسانیت له کچې نه د حیوانیت کچې ته لویږي. دغه انسانان بیا هغه له خپل اصلي چوکاټ نه طرف دي هغه درندهتوب او د حیوانیت ته ځي کله چې له دې خپل چوکاټ نه وځي. که تاسو د اروپا د خلکو ژوند بس وګورئ یا خپل د امریکا د دغو خلکو تاسو به لیدلي په سړکونو باندې له ښځو څخه سپۍ جوړې کړي دي، همدغسې کشوي لیدلي مې دي. اوس خو هغه ټولو سره په جب کې موبایلونه پراته دي. تاسو به لیدلي وي یو څوک راولاړېږي له تمساح سره واده کوي، یو څوک راولاړېږي له سپي سره واده کوي. نو دا هغه د ازادیو اصل دی. او حال دا چې دلته انسانیت د انسانیت له کچې نه د حیوانیت کچې ته واچوو. دلته په دې کې هغه د انسانیت هغه کومه ماده سي او جوهر سي هغه پاتې نه سي، بلکې انسان د یو حیوانیت طرف ته بوتللو او هلته یې واچولو. او همداشان نور لکه مساوات. دا اسلامي شریعت چې کوم مساوات غوره کړی په اسلام کې مساوات شته، خو هغه مساوات خپل چوکاټونه لري دي. مساوات دې ته نه ویل کېږي. مساوات که 50-50 ته وویشي په دې کې بیا عدل نشته، دا بیا په ظلم باندې بنا ده، ځکه هغه بیا ډېر امور دی هغه ته نه ځو چې بیا موضوع ډېره سره پراخه نه شي. له هغه وروسته چې دغه سیکولریزم اسلامي هیوادونو ته ولې انتقال سو، علت یې څه و چې اسلامي هیوادونو ته دا سیکولریزم انتقال سو؟ په دې کې یو مهمه مسله دا وه چې هلته خو د اروپا کې هماغه مسایل وو. په اسلامي نړۍ کې که تاسې پام وي کله چې د بریتانیې په مشرۍ باندې د دښمنانو دا هڅې شروع کړې
چې مسلمانان دي د اسلامي خلافت محروم کی. دلته مختلف خوځښتونه را شروع کړل، د عربیت تر نامه لاندې، دلته په ترکیه کې د ترکی قومیت تر عنوان لاندې اتاتورک او نورو. بالاخره د خلکو ته د ټولنه کې داسې یو نفوذ برابر کړ چې د خلکو په ټولنه کې یو نفوذ خور کو، او دا خلک با نفوذه خلک معرفي شو په ټولنه کې. وروسته چې کله د اقتدار واګې د خلکو ترلاسه کړي، اسلامي خلافت یې ونړاوه، ټول هغه عمر چې د اسلامي شریعت له اصولو سره برابر و هغه یې لغوه کړو. په هغه ځای باندې بدیل هغه د دیموکراسي قوانین او د اروپا قوانین هغه دغه ځای ته را انتقال کړه. او د دې ترڅنګ نور مختلف لاملونه چې دلته هغه استعمارګرانو اسلامي نړۍ تر خپل اشغال لاندې ونیوله، هغه یې تر خپل بریدونو لاندې ونیول. همداشان د مسلمانانو په اعمالو کې عقیدوي ضعف رامنځته سي، یا مسلمانانو په عقایدو کې ضعف رامنځته سي، په خپل اصلي مسیر باندې پاتې نه سو. او همداشان دلته مستشرقینو هم خپل هلې ځلې ونه سپمولې. مستشرقین په لنډ ډول به وایي هغه څوک چې اوله وار اسلامي علوم زده کوي، اسلامي ختیځ علوم زده کوي، او بیا بیرته د مسلمانانو په وړاندې هغه څخه استفاده کوي، دغه هم هلې ځلې شروع کړلې. همداشان مسیحي مبلغین یا نصرانیت ته دعوت کوونکو هم خپل هلې ځلې شروع کړې، او په دې ټولنو کې ځینې موجود اشخاص هم ورسره ملګري سو. او همداشان ځینې نور لاملونه د دې سبب سو چې د سیکولرزم اسلامي نړۍ ته شي سي انتقال سي، او دې ته زمینه سازي وکوله. او حال دا چې د اسلامي نړۍ د دې لپاره هیڅ اماده نه و سیکولرزم ته راسي، او نو په خپل اډانه او چوکاټ کې د دې لپاره کوم ځای لري. داسې اسلامي نړۍ ته کوم زیانونه او هغه ستونزې جوړې کړلې، تر ټولو لومړنی او هغه خطرناک کار چې په اسلامي نړۍ کې رامنځته سو هغه دا و چې شرعي قوانین په وضعي قوانینو باندې بدل سو. شرعي قوانین په وضعي قوانینو باندې بدل کړه. او همداشان دلته د الهي حاکمیت په ځای باندې د ولس حاکمیت مطرح سه. او همداشان دلته د فحشا لپاره خپل مستقیم کار شروع سو، فحشا خوره سي، بېلاري خوره سي، د بېلارې ډلو هغه حمایت دلته راغی. دلته د هغه بېحدودو ازادي منځته راغله. بېحدودو ازادي دا کوم چې مو خبره پرې وکړه، دا بېحدودو ازادي ده، دا ازادي نه بلل کېږي بلکې دا بېحدودو ازادي ده، او دا په شریعت کې ځای نه لري. همداشان دلته یوازې اکثریت د حق معیار وګرځېده، چې که یو شی اکثر سو هغه به حق وي ولو که هغه باطل شی هم وي. او همداشان دلته د هغه مسلمان جهادي تنظیمونه یا په اصطلاح هغه څوک چې د اسلام لپاره هلې ځلې کولې هغه یې په بدنامو نومونو باندې معرفي کول، او د ټولنې ته یې بد معرفي کول، هغه ته د ډېرو مختلفو نومونو تر عنوان لاندې ټولنې ته وړاندې کول چې دا خو ډېر بد خلک دي، دا خو د ټولنې لپاره یو ناسور دي، دا ټولنې ته هېڅ درد او په غم باندې نه خوړل کېږي، بلکې دا ټولنې لپاره یو تکلیف او بار او بوج دی د ټولنې لپاره. همداشان نورې مختلفې هغه د نامسلمان اقلیتونو تقویه د هغه زیانونه اوسې د سیکولریزم سره په اسلامي نړۍ کې رامنځته سه. خو دلته چې د سیکولریزم سره رامنځته سه یا په اسلامي نړۍ کې خور سو یا په اروپا کې چې کله سیکولریزم خور سو، له دې نه ډېره ګټه چا ترلاسه کړه؟ دا یو سوال ده چې دلته ډېره ګټه چا ترلاسه کړه. یهودان که تاسې پام کړی وي تل د پردې تر شا زیات کارونه سرته رسوي، مخامخ ډېر ساحې ته نه راځي، ولې شا تر دوی ډېر غټ پلانونه طرحه کوي او د هغه څخه ګټې اخلي. کله چې په اروپا کې د ګډوډي رامنځته سوه او د خلکو دې ته کوشش کوو چې ازادي راغله، کې دلته له شا دوی پسې ولاړو، دا خلک د ازادۍ او ورورولۍ او د مساوات تر شعارونو لاندې دې ته سوقول چې د کلیسا څخه شي وکوي، بغاوت وکوي. همداشان هلته د فرانسې د انقلاب تر شا ولاړو، بالاخره دا دواړه برخې بریالۍ سوې، د خلکو له کلیسا څخه بغاوت وکړو. په وروسته داسې څه موجود نه و چې د خلکو لاس پرې نیولی وای. نو دلته په ګډوډیو کې یهودو دا کار وکول، د خپل ځان لپاره د یهودیت د پرمختګ او ودې لپاره ډېر زیات کار وکول، او بالاخره د اروپا زیاتره اقتصادي منابع د خپل کنټرول او لاس لاندې راوستلې. نو دغه زیاتره اقتصادي منابع چې کله د دوی لاس ته ولوېدلې، دلته که تاسې پام دا اوس عملا ووینئ، د امریکا هر جمهور رئیس راځي په اصطلاح دغه چې څومره د کمپاین د انتخاباتي کمپاین لپاره پیسې مصرفوي، تر ټولو زیاته ونډه د یهودانو یې پکې، د دې لپاره چې بیا د دوی نفوذ په دې خلکو باندې موجود وي. لکه دا اوس چې ټرمپ ته هره خبره وایي هغه ورسره مني چې هلته ټول هېوادونه راټول شي یوه پرېکړه وکړي د یې ویټو کړي، ځکه دوی اختیار لري، دغه 5 هغه هېوادونه چې د ویټو اختیار لري او ټولې پرېکړې په خپل د یوازې سر باندې لغوه کولی شي. نو دلته په یوازې سر د یهودو سره ملاتړ کوي، دا ټولې پرېکړې بېرته وننګوي. ان الحکم الا لله، حکم نشته چا لره مګر چا لره ده الا لله، مګر یوازې الله لره د حکم، یوازې حاکمیت الله ته ثابت ده، بل هیڅوک د دې وړتیا نه لري چې هغه د حاکمیت په لاس کې واخلي، ځکه د عقل د دې توانایي نه لري چې هغه د انسانانو د اداره کولو حاکمیت په لاس واخلي. دا د موږ تاسې حکام چې دي دا نایبین دي په امورو دي، الله جل جلاله د الله د قوانینو په تنفیذ کې نایبین دي، دا خپل حاکمین نه دي، خو د هغو تنفیذ دی کوي، ځکه خلک د حاکم او د پاچا خطابت کوي. نور په اصل کې حاکم څوک ده؟ الله جل جلاله ده، او الله جل جلاله
بل ځای کې هم خطاب رسول الله کې خو موږ تاسو ټولو ته دغه کلام راغلی دا ټول په خطاب کې داخلي وو فاحکم بینهم بما انزل الله د دوی ترمنځ فیصلې وکوه په څه شي سره فیصلې وکوه هغه څه چې الله درته نازل کړي دي هغه کتاب چې الله درته نازل کړی هغه لارښوونې چې الله درته نازل کړي په هغه سره دوی ترمنځ فیصلې وکوه او الله فرمایي وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم د دوی ترمنځ فیصلې په هغه باندې وکوه چې الله درته نازل کړي خو د دوی د اهوا او د خواهشاتو تابعداري مه کوه ځکه الله ورته وایي نو او ورته وایي وحذرهم ان یفتنوک او بیدار اوسه چې دوی تا وانړوي یا په یو فتنه او په یو ازمایښت کې دې وانچوي عن بعض ما انزل الله الیک د بعضې هغه څه نه چې الله ته نازل کړي داسې نه چې د بعضې څه شیانو نه تاثیر کړي بلکې دې ته بیدار واوسه هر هغه څه چې الله ته نازل کړي په هغه باندې فیصله وکړه د دې خلکو ته کوم تمایل د دوی فکرونو تمایل مه کوه او مه د دوی په فکرونو باندې فیصلې کوه بلکې څه چې الله درته ویلي دي په همغه فیصلې کوه او هغه قابل دي فیصلې دي او همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه نه مخکې یو دوه آیاتونه نور هم راځي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم په دې کې هغه د الله اطاعت وکړي د رسول الله اطاعت وکړي د خپل اولي الامر اطاعت وکړي او که بیا د تاسو ترمنځ جګړه رامنځته شي اختلاف رامنځته شي فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول بیرته بیا چا ته واپس کوئ الله او رسول ته واپس کوئ داسې نه ده چې بیا جمهوریت او دیموکراسي او د قوانینو ته واپس کوئ نه الله وایي چې تاسو فیصلې بیا زه په دې قرآن او سنت او د هغه په تشریعاتو باندې درکوم دا بیا بل څوک نشي درکولی همغسې فیصلې څنګه فیصلې زه درکوم او همداشان الله فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بالحق موږ تا ته دا کتاب په څه سره نازل کړی ده په حق سره د دې لپاره چې لتحکم بین الناس بما اراک الله کومې لارښوونې چې الله درته کړي دي چې ته د خلکو ترمنځ په هغه سره فیصلې وکړې د خلکو ترمنځ په هغه سره مثال هغه یو حاکم په ډول باندې وګرځوې او هغه د خلکو ترمنځ د یو فیصل په ډول باندې هغه قوانین ووسي خلک په هغه باندې فیصله وکړي او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو شیانو په تایید کې وایي یو مجموعي قول ذکر کوي چې نورو اړخونو ته هم شاملېږي چې ما آمن بالقرآن من استحل محارمه هغه چا په قرآن باندې ایمان نه راوړی چې هغه محارم یې حلال وبلل چې وبلل من استحل محارمه کوم څه چې الله حرام کړي دي کوم څه چې الله جل جلاله هغه ته د حرام خطاب کړی چا چې د حلال خطاب وکړو دی په دې قرآن باندې ایمان نه راوړی نو چې الله درته وایي چې حاکمیت بل چاته نشته چې الله درته وایي چې حاکمیت یوازې له ما سره ده تا ته حاکمیت اختیار نشته او ته بیا د حرام کار حلالوي او ځان ته دې اختیار وکړي نو دغه حدیث مصداق ګرځي چې ما آمن بالقرآن من استحل محارمه همداشان بالعکس کوم شی الله حلال کړی وي او ته حراموي دا هم په قرآن کریم باندې شي نه لري ایمان نه لري او که موږ تاسې وګورو د اسلامي سیاست او د اسلامي شریعت ترمنځ دا تړاو باندې بیخي کتابونه لیکل کېږي چې څومره تړاو سره لري ځکه دا ټول احادیث او قرآن کریم آیاتونه په دې باندې دال دي چې اسلامي شریعت دا دین او دولت سره تړلي دي دا جدا کېدو وړ نه دي او رسول الله د دې میدان عملي هغه رهبر و هم د سیاسي میدان رهبر و او هم دغه ټولنیز میدان یا په اصطلاح د فردي میدان رهبر یا په اصطلاح باندې که اقتصادي میدان تراسو هم دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د رهبر و که جنگي میدان تراسو هم دغه رهبر د رسول الله د تاسو همداشان اخلاقي او ټولو میدانونو ته کراسو نو دلته د اسلامي شریعت هغه تړاو سیده دا له دولت سره دا نه بیلیدونکی ده او خبره دا ده چې حاکمیت د چا پکې ده د الله پکې ده حاکمیت ولس ته پکې نشته او بل دلته علما یو خبره کوي چې د حاکمیت چې ده دا صفت خاصه د الله ده د الله خاص صفت ده که یو څوک په دې خاص صفت د الله کې یو څوک ورسره بل څوک داخلوي دا د شرک درجې ته رسېږي ځکه دا صفت خاصه الله بل څوک په دې کې داخل او شریک نه مني نو کله چې الله په دې کې بل څوک داخل او شریک نه مني او بل څوک راولاړېږي او په دې کې ځان ور داخلوي دا د شرک درجې ته رسېږي دا انسان په دې باندې علماو د مشرک کول هم کړی ده چې دا خلک چې په حاکمیت د الله کې شي کوي ځان نور شریک بولي یا بل څوک حاکم ټاکي د الله په حاکمیت کې سره د الله حاکمیت موجود ده او دا بد عواقب یې څه دي کوم مشکلات چې موږ تاسو بیا ورسره مخامخ کېږو په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ سره مخامخ کېږو که چېرې موږ تاسو د عقایدو ته رجوع وکړو او د دوی په عقایدو باندې ځانونه ملبس کړو په دې باندې الله جل قرآن کریم کې مختلف آیاتونه نازل کړي دي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون په دې دریو آیاتونو کې په مختلفو الفاظو تعبیر کوي هغه چا چې الله جل جلاله په قرآن باندې موضوع به خلاص کړو ان شاء الله کومه پات ډېر خو سره درازه نه سوه الله جل فرمایي هغه څوک چې د الله جل جلاله په نازل کړي هغه حکم مثال کوم څه الله نازل کړي په هغه باندې حکم ونه کوي نو فاولئک هم الکافرون یعنی په هغه باندې حکم فیصله ونه کوي کوم کتاب الله ما ته را لګلی کوم قوانین الله ما ته را لګلی
دا سړی د کفر درجې ته رسېږي. او دا بیا مختلف مراتب دي. دا سړی ظالم ده، دا سړی فاسق ده. که یو څوک دا اعتقاد ولري چې نعوذ بالله من ذلک دا دیموکراسي، سیکولریزم او کمونیزم او مختلف نظامونه چې موجود په دنیا کې دا د اسلامي نظام برابر دي او یا ترې نه فوق دي، او زه هغه ته رجوع کوم که په دې اعتقاد باندې څوک ووایي چې دا سړی پاک له ایمان نه خلاصېږي. که یو څوک وایي چې دیموکراسي ده، سیکولریزم، خو همدغه کمونیزم، نور مختلف نظامونه چې په دنیا کې موجود دي چې دا د اسلامي نظام سره برابر او یا ترې نه فوق دي، که په دې اعتقاد اوسي الله جل د دې آیات مصداق ګرځي چې دا کسان بیا چی ګرځي د کفر درجې ته رسېږي. او یا هم ظلم هم کله کله اطلاق په کفر باندې راځي. خو که چېرته مرتبه ادنا شي خو دا معنی که اعتقاد دا ولري چې دغه نور نظامونه خو کمزوري دي، د اسلامي نظام نه کمزوري دي، اسلامي نظام قابل تطبیق ته، خو په هغه کې مثال یو شخصي غرض یو هغه په خاطر باندې هلته فیصله ونیسي او بل ځای فیصله وشي، نو بیا هغه ګناه کې اخته یې ولې له ایمان څخه بېل شي نه کېږي، هغه کبیره ګناه کې اخته کېږي، انسان له ایمان څخه بیا نه پرې خارجېږي. نو خبره دلته دا ده که څوک د الله په نازل کړي کلام او کتاب باندې فیصلې نه کوي او نور طاغوتي نظامونو ته فیصلې وړي، الله فرمایي که په همدې اعتقاد هم واوسي دا سړی د کفر درجې ته رسېږي. او همداشان الله جل بل آیات کې فرمایي سورة النساء 15 آیات کې فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فيما شجر بینهم. الله په خپل ذات قسم خوري چې دوی تر هغو پورې مؤمنان نشي ګرځېدلی چې تر څو پورې تا حکم ونه ټاکي، تا فیصل ونه ټاکي په خپل مابین کې چې دوی کوم شجرې لانجې سره کوي یا شخړې سره کوي، په هغه کې تا حکم او فیصله ونه ټاکي او په داسې ډول فیصله ونه ټاکي چې بیا ته فیصله وکړې او دوی په خپل ځان کې کوم حرج او تکلیف او تنګوالی ونه ویني، بلکې تا په فیصله باندې راضي اوسي، تر هغو د کامل مؤمنین نشي ګرځېدی، بلکې تا به فیصله هم ټاکي، دا ته چې کوم احکام ورته وایي هغه به فیصله هم وي او بیا به دوی پرې راضي هم وي، بیا به دوی چې کېږي مؤمنین ګرځي. دغسې بغیر له دې څخه بیا مؤمنین نشي ګرځېدلی چې د الله په نازل کړي احکامو باندې دوی چې وي ناخوښه او نارضا وي، بیا د ایمان هغه درجه نشي ترلاسه کولی. او که چېرته داسې وي څه په اعمالو کې کمزوري وي، بیا خو موږ تاسې د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې په کبیره ګناهونو سره انسان کفر ته نه وځي، ولې په ګناه کې اخته کېږي، په ګناه مبتلا کېږي، خو کفر ته په کبیره ګناهونو سره نه وځي. او بل الله جل جلاله تاسې فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. څوک چې بغیر د الله له دین نه، د اسلام له دین نه بل یو اختیار کړي له ده نه به چی نسي، یا مثال هغه پسې لټون وکړي او تتبع و تلاش وکړي او په هغه ځان اخته کړي، الله به له ده څخه چی نه کړي، قبول نه کړي، هېڅکله به یې د نه قبول نه کړي. او وهو فی الآخرة من الخاسرین، او دی به چې په آخرت کې له هغه خسران کوونکو او تاوان کوونکو څخه وي. او بل ځای کې الله فرمایي موږ تاسو ته ګورئ، دا خطاب موږ تاسو ته په دې راجع ده که موږ تاسو وایو چې هغه نور قوانین خو منو، دا ځای نه منو، یا په دغه باندې عمل نه کوو، په هغه باندې عمل کوو، یا په دغه باندې ایمان نه لرو، په هغه ایمان نه لرو. الله ما ته فرمایي چې افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، په بعضې کتاب باندې ایمان راوړي او په بعضې نه راوړي، کوم چې نفس ته اسانه دي په هغې باندې ایمان راوړي او کوم چې نفس ته سخته دي په هغې ایمان نه راوړي، نو دغه خو بیا هغه د ایمان درجه نه ده. الله فرمایي که څوک داسې کار کوي چې په بعضې ایمان راوړي او په بعضې ایمان نه راوړي، نو په ما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزي فی الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون الی اشد العذاب. په دنیا کې به له رسوایي سره، له پښیماني سره، له رسوایي سره مخامخ او په آخرت کې به الله فرمایي زه دوی به اشد عذاب ته شي کمه واپس کم او دوی به په اشد عذاب باندې مبتلا کم. او دلته یوه وروستۍ مسئلې ته راځو او نور بحث راخلاص کوو. هغه دا ده چې دلته دغه جمهوریت کې هغه معیار د حق او د باطل دا اکثریت و شی و. که چېرته پارلمان اکثر رای پاس کړي نو دا به د حق معیار هغه قانون پاس کېږي، که اکثر رای رامنځته نه شي بیا به چی کېږي، هغه یا کامیابي ته نه رسېږي یا به قانون نه تصویبېږي. او الله جل جلاله رسول الله ته په خطاب کې فرمایي وان تطع اکثر من فی الارض یضلک عن سبیل الله. که ته د دې طرفداري وکړې چې دا اکثر خلک دي په ځمکه کې د اکثر خلکو تابعداري په دې خاطر خالد کسب خاطر تابعداري وکړي، نو تا به لارې د الله نه دا خلک بیا مثلا هغه لارې د الله به درنه ورک کړي یا به د هغې لارې نه بدل کړي. دا معنی رسول الله خو دا کار نه کوو، خو دا ما ته خطاب ده که ته په اکثریت پسې ځې او ته د اکثر خلکو په رایه باندې مثال چې ولا اکثریت سو نور دا د حق معیار سو او نور حق خپل چې کوم الله ټاکلی هغه په نظر کې ونه نیسي او یوازې معیار دغه اکثریت ورته ونیسي، دا به تا له خپلې حقه لارې نه چی کړي، ګمراه کړي او بلې لارې هغه بدلې لارې ته به بوځي چې هغه اسلامي شریعت ناخوښه ګرځولې ده. او همداشان الله فرمایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ډېری د خلکو چې شی دی هغه نه پوهېږي، هغه درجې د پوهې ته نه دي رسېدلي، نو بیا ولې دغه تل چغې وبوسي. او بیا همغه اکثریت چې په جمهوریت کې موجود و چې دلته به که پوډري و که چرسي و که به یو عام په یو شي نه پوهېدو، دا به ټول سره راجم و د ټولو د عالم و غیر عالم و د دانا او د غیر دانا ټولو رایه به یو انداز به یو برابر باندې وه. که یو څوک حتی د مجنون رایه به هم په دې کې یو شی وه،
نو دغه اکثریت د حق معیار نه ګرځي او نه د دې لپاره داسې په دې باندې خلکو ته مشروعیت حاصل شي. په پای کې ولس داسې ویلی شو چې دغه سیکولریزم یوه پردۍ پدیده وه، اسلامي ټولنې ته وارد شوې ده او د موږ تاسې له ټولنې الله جل جلاله د دې ټغر ټول کو، الله دې له ټولې اسلامي نړۍ نه ټغر ټول کړي، الله جل جلاله دې همدغسې ماتې سره مخ کړي لکه څنګه چې له کمونیزم د ماتې سره مخ سو، د دې ټولو هېوادونو نه ټول سو، همداسې د الله د ډیموکراسۍ ټغر هم د اسلامي هېوادونو ټول کړي او همداشان دلته په اسلام کې د دې لپاره ځای نشته او حتی دا د معاصر فکري ارتداد یوه برخه ده. او بل د دې په مقابل کې موږ تاسې د اسلام یو جامع تګلاره موجوده ده، یو جامع نظام لرو او موږ تاسې کوشش باید وکړو چې په هغه باندې عمل وکړو او په هغه باندې پوهه او علم ترلاسه کړو او د هغه اړوند معلومات لاسته راوړو. واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما ركعنا.